د امیر سالار صاحب نوی نظم امیر سالار صاحب وایي چې څه وارخطا مسافري کومه څومره زړه ستړې زندګي کومه څه وارخطا مسافري کومه څومره زړه ستړې زندګي کومه په سرو غرمو باندې تیاړي کومه خپلو بچو له مزدوري کومه خدایه زمونږ مسافري ختمه کړې خدای زمونږ دا غریبي ختمه کړې اواز په غوږو مې د مور رانه شي هم د خورجانې هم د رور رانه شي بس اوازونه د پردو اورمه چې شا به کش کاږه او را کاږه بس اوازونه د پردو اورمه چې شا به کش کاږه او را کاږه مورې خفه نه شي خفه یم دلته پلار ته مې مه وایه ناجوړه به شي چې نور د کوره نه بهر نه کړې زما چیرونه در په در نه کړې په یوه نوڼۍ به ګزاره کوي زه دې یم ستړی خو چې دوی ښه وي پرون مې زوی سره خبرې کولې زه د دیوال سوري ته کېناستمه ماشوم په ما پسې زورونه کول چې راشه ما په غی کې واله پلاره ماشوم په ما پسې زورونه کول چې راشه ما په غی کې واله پلاره څه مې په سترګو کې خولې پرتې سره نه اوښکو یو او دوه خطا کړو چې ناڅاپي راته سړی ودرېده راته یې وویل چې ته کار نه کوې ما له دیکا راکړه چې بیا رانشې رانه موبایل لاس نه پرېوتلو چې مې راوچت کړو پکې زوی نه و زما ماشوم زما سړکی نه و چې مې راوچت کړو پکې زوی نه و زما ماشوم زما زړګی نه و زه به په داسې مزدورۍ څه وکړم زه به په دې مسافرۍ څه وکړم چې یو ساعت له ګلالۍ نه پرېږدي راته خبرو ته بچی نه پرېږدي چې یو ساعت له ګلالۍ نه پرېږدي راته خبرو ته بچی نه پرېږدي زما د لاسو خپو نه دم ووتو چې د ماشوم بچي اواز چپ شو بس وروره سا رانه ونه وتله زما د ژوند نه څه نفرت پیدا شو زړه کې مې ښه کرل ریبل وکړلو چې دا سړی کړمه د ځمکې لاندې خو یو طرف ته مجبوري ولاړه او بل طرف ته مې بچي خوارېده خو یو طرف ته مجبوري ولاړه او بل طرف ته مې بچي خوارېده شاته مې وکتل ورور مې نه و هغه د سوي زړه ټکور مې نه و چې د زړه بوج مې پرې سپک کړی وی خپل زړه لیونی مې قرار کړی وی خپل په هر طرف راته پردې ښکارېده ستا جیبه غوندې سړی ښکارېده په هر طرف راته پردې ښکارېده ستا جیبه غوندې سړی ښکارېده نه پکې مینه محبت و خلکه خو تش په زړونو کې نفرت و خلکه زړه له مې ډېره تسلي ورکړله چې لیوني دا پردی وطن دی چې دلته څوک د چا پروا نه کوي په مسافر رحم اشنا نه کوي دلته کې هر یو مسافر خفه دی مورې سهار او مازدیګر خفه دی په دعاګانو کې مې یاد ساته مورې والله مسافري ګرانه ده امیر سالاره زندگی ختمه شوه امیر سالاره زندگی ختمه شوه نه خو زمونږ مسافري ختمه شوه نه خو زمونږ مسافري ختمه شوه نه خو زمونږ مسافري